درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په هلمند کې د خونړۍ ترافیکي پیښې له امله 55 تنو ته مرګ ژوبله. افغان سوداګرو او باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاکستان خبرداری. په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځې لمانځنه او د قوشتېپې کانال د کیندنې چارو پیل. اوس هم له نړۍ څخه. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله. د فلسطین په رفح ښار د برید لپاره د اسرائیل ټینګار او په هند کې سراسري ټاکنو ته چمتووالی او د لوبو په ډګر کې د کرکټ او فوټبال لوبو ترسره کیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې په یوې خونړۍ ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 تنه مړه او 38 تنه نور ژوبل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د هلمند د ترافیک ریاست ویلي دا پیښه د کندهار هرات په لویه لار کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. پیښه له هغې وروسته رامنځته شوه چې یو موټر سایکل د سپرلیو له بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې بس د سړک په بله خوا کې د تیلو له ټانکر سره ولګېد. په ډیورند فرضي کرښه د افغان سوداګرو او باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاکستان حکومت یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 19 وروسته د تورخم دروازه د هغو باروړونکو موټر چلوونکو پر مخ تړي چې پاسپورټ او ویزې نه لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي هم له رسنیو سره دغه خبره تایید کړې ده. پاکستان د تیرې یکشنبې په ورځ هم د 4 ورځو لپاره دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په 1402 لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی. دغه مرکز د خبریال ملي ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي سږ هم رسنۍ د ازادۍ او اساسي حقوقو د سطحې له نظره له محدودیتونو سره مخامخ وي. دغه مرکز د شمیرو له مخې په دې کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقوقو سره د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي د غړیو شمیر د 50,000 او 6,000 ترمنځ ده. په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل چې هند د ټي ټي پي مالي ملاتړ کوي. آصف علي دراني بې له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي وویل چې پاکستان له ټي ټي پي څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري خو اسلامي امارت تل ورته ادعاوې بې بنسټه او رد کړي دي. د قوشتېپې کانال چارې د جوزجان د اقچې ولسوالۍ د بیش آرغ له سیمې پیل شوې. د دغې ارزښت لرونکي ملي پروژې د چارو پیل د دې ولسوالۍ د بزګرانو او اوسیدونکو له تود هرکلي سره مخ شوې. د قوشتېپې کانال موظف شرکت مسؤلین وایي چارې په چټکۍ روانې دي او په ټاکل شوي وخت به بشپړې شي. د بلخ امنیه قومندانۍ ترهګرۍ سره د مبارزې منصوبینو د تیر یوه کال راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 300 میله سپکې او درنې وسلې موندلي او ضبط کړي دي. په دغه وسلو کې کلاشینکوفونه، تومنچې، پیکا، راکټ او نورې وسلې شامل دي. د بلخ امنیه قومندانۍ د یادو وسلو په تړاو 15 تنه نیولي چې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شوي دي. په ننګرهار کې یوې مور په یو ځل 15 ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي رسنیو ته ویلي چې دې ښځې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د شنبې په ورځ زیږون کړی چې یوه انجلۍ او پاتې 4 یې هلکان دي. د رحیمي په خبره د نوي زیږېدلو ماشومانو او د هغوی د مور روغتیایي وضعیت ښه دی. او وروستی خبر د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي په 4 ساعتونو کې یوازې 1 یا 2 ساعته برېښنا لري. دوی وایي د برېښنا پرچاوي ژوند اغېزمن کړی دی. ورته مهال یو شمېر کابل ښاریان له مسؤلینو غواړي چې د برېښنا د اړتیا پوره کولو لپاره باید په بېلابېلو سیمو کې طبیعي زیرمو ته په کتو برېښنا د تولید فابریکې جوړې کړي چې په دې برخه کې د ګاونډیو له احتیاج وژغورل شي. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. فایل له اسلام آباد څخه. د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا اوس سرتیري پکې وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومړي وزیر شهباز شریف دا برید غندلی او د وژل شویو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې پر غزې د اسرائیل په بمبار کې لږ تر لږه 61 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالي بوخت دی. اسرائیل وایي مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان دوحې ته روان شي د اسرائیل امنیتي او جنگي کابینې په خپله غونډه کې د دغو مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث کړی دی.
د روسیې په سامارا کې د اوکراین د بي پیلوټه الوتکې له بریده وروسته د تیلو په یو چاڼځای کې اور لګېدلی. د راپورونو له مخې دغه چاڼځای د ورځې 170,000 بیرله تیل تصفیه کوي. د روسیې انټرفکس خبري آژانس راپور ورکړ چې په چاڼځای کې اور کنټرول شوی، خو د بشپړ وژلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. په وروستیو ورځو کې اوکراین د روسیې د تیلو پر 3 چاڼځایونو بریدونه کړي دي. هند اعلان کړی چې په دغه هیواد کې به په ملي کچه ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي. په هند کې نږدې 1 میلیارډ وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي او دغه ټاکنې څه باندې 6 اونۍ د اپریل له 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل کیږي. 83 کلن مودي له مخکې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تمه لري چې د 2014 او 2019 میلادي کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې له نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب اندېښنه ښوول شوې چې په غزې ترانګه کې د جګړو له کبله یې هلته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درک کولو راونه ګرځوي. د هغه په وینا ځکه نو دوی په رفح ښار کې خپل عملیات پلي کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي ښایي په یو ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځمکني عملیات اړین وي. دا خبره د جرمني او پولنډ له مشرانو سره له کتنې وروسته په یو مرکه کې کړې ده. مکرون تېره میاشت حاضر نشو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. د سومالیا پولیس وایي د الشباب افراطي وسلوالې ډلې په برید کې چې په پلازمینه موګادیشو کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه په یوه هوټل وکړ 3 تنه وژل شوي دي. د پولیسو ویاند قاسم احمد روبلي ویلي دا حمله چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده 22 کسان پکې ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې 18 ملکیان او 9 سرتیري دي. او وروستی خبر په اندونیزیا کې ژغورونکي د هغو ورکو شویو کسانو د موندلو په لټه کې دي کوم چې د سوماترا په ټاپو کې د وروستیو سیلابونو له امله تریتم شوي دي. په دغه ټاپو کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 11 تنه نور ورک شوي دي. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څه مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تېره شپه د افغانستان پر وخت 8 بجې او 10 دقیقې په دویمه 20 اوریزه سیالۍ کې مخامخ شوې. د 20 اوریزه لوبلړۍ لومړۍ لوبه ایرلند ګټلې وه. د دغو لوبو درېیمه وروستۍ سیالۍ به نن ترسره شي. د هلمند په ګرمسیر او بهرامچې ولسوالۍ کې د فوټبال شپنۍ سیالۍ پیل شوې. د بهرامچې لوبو کې 10 او د ګرمسیر ولسوالۍ سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون لري. د هلمند بدني روزنې امریت په خبره دغه سیالۍ یې د ځوانانو د یووالي او همغږۍ په موخه پیل کړي چې 4 ورځې به دوام وکړي. او وروستی خبر د اسپانیا لالیګا سیالیو کې تېره شپه ریال مادرید 4-2 اوساسونا، خطافې 1-0 خیرونا، اتلتیکو بیلبایو 2-0 الاوس او مایورکا 1-0 ګرانادا ته ماتې ورکړه. د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو کې بیا فولهام 3-0 تاتنهام او برنلي 2-1 برنفورد له ماتې سره مخ کړ. خو د لوتون او نایتنګهام فارست لوبه 1-1 مساوي شوه. د آلمان بوندیز لیګا سیالیو کې بایرن مونیخ 5-2، دارمشات یونین برلین 2-1، وردر برمن اشتوتګارت 3-0، هوفنهایم او ماینز 2-0 بوخوم مات کړ. دا و د دې مهال مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان.